چې کله وفات شو ملک احمد نو به ملک گجو خان شو. ملک گجو خان چې وفات شو نو ملک شاه منصور او ملک شاه منصور پسې ملک کالو ملک بهلول داسې دغه سلسله وه. نو ملک شاه منصور چې دا ملک سلیمان زوی هغه ملک سلیمان چې هغه په هغه کې کوم شپږ 200 کسان د بابر تره چې مرزا لغبیګ هغه وژلي او دا غزنه د احمد تکړه په سر کړی او دا ټول د غزنه جلا وطن شوي راغلي او د جلا د لزاکو نه دا دوه والا کنده ول دی ور کړی او بیا څنګه هغه ځان له یو لوی ستوري دا خو د گجو خان پورې دا خبر راغله چې گجو خان ملک گجو خان نو هغه راوړی دو هغه دی خو راوړی دو چې دی خو راوړی دو خلیل مومن شاته شو هغه راوړی دو هغه چې راوړی دو نو دیزه کې ورخېلو به شکست خو هغه د خپل کسان هم چې د دې شاته شو نو د شکست نه خل. البته دا تاریخ چې کوم دی دا لسنه شروع شوی او دا یو جماعت کې داغي خخي خېلو سوګو او مسافرو دی وجلو سچل خدا تاریخ په دې باندې اختلافات دي. اول زمون طارق خلیل سي هغه دا نه مني چې دا کې دي نشي چې خلیل په جماعت کې یو سړی وجل ولې به وجل ولفکر وای چې ډیرو پښتنو ما کتلی دي چې ډیرو پښتنو په جماعت کې خپل دشمن وجلې دي په مونږ باندې وای هغه ورپسې دا وای چې ولفکر وای چې دشمن دا وای چې دا خو په جنت ته لاړ شي زما بدل خلاص شي خپل دشمن باندې جنت وي پردوشي خپل بدل په خلاصي وای پښتون دا ولفکر ورپسې لیکلی چې ولفکر منی جاو دا دی خلیلو دا سړی وجلې دی په جماعت کې نو بیا گجو خان دغه بدل اخیستی دی. خو دغه ول ډېرې حوالې به طارق خلیل صاحب ډېرې حوالې راوړي دي هغه دا نه مني هغوی چې دا پښتو کار دی نه چې خلیل به داسې دغه کار وکړي. البته دا جنګ خو شوی دی او په جنګ کې د دې ته شکست ملو دی خو هغه وایي ولفکر وایي که دې شکست خوړلی وی نو بیا ولې په دې ځای ټول نشته دي خلیل مومن بیا ولې دلته پراته دي په کار چې بیا خو نه وي بیا په یوسفزو د نورو قومونو قبضه شوی وي. البته دې باندې اختلاف دي خو دغسې دا اخیري دغه راځم ټیم هم دغه کېږي ښه د مومندو چې کوم جنګونه دي ایمل خان په هغه کې چې کوم لوی جنګ شوی او د خیبر کې د لنډي خانې سره نو په هغې کې د مغولو ډېر لوی نقصان دی کړی صرف مومن نو پردي ورسره شلماني ورسره دولزي ورسره دا ټول په شریکه خلیل او دې ټولو په شریکه دا جنګ کړی دی او د مغولو تقریبا 40,000 څوک 40,000 دی څوک 10,000 یادوي مختلفې دعوې دي چې دی د مغولو فوج له شکست ورکړی او هغه ټول یې قتل کړي. په دې کې ورسره اپریدي مو د اپریدو چې کومه مشري وه هغه دریا خان کوله او د مومندو مشري ایمل خان کوله دا ورسره په دې جنګ کې شاید دغسې د ګنداب جنګ و دغسې د خاپش دی یا خاپخ د خاپخ جنګونه داسې د مومندو نور داسې ډېر جنګونه په ریکارډ باندې پراته دي چې په هغې کې د میچنۍ جنګ دی د شبقدر د ناکۍ جنګ دی د ګنداب جنګ دی د حاجیزو د پل جنګ دی چې دوی ورته عدیزي وایي او د ناوګۍ جنګونه دي دا ټول جنګونه چې کوم دي دی کې ورسره د هډي مولا نجم الدین اخندزاده او د ترنګزو حاجي بابا په مشرۍ کې د انګریزانو خلاف چې کوم جنګونه شوي د اخري جنګونه دا چې کوم ما یاد کړم دا د انګریزانو خلاف شوي او دې کې ورسره خړی مولا او حاجي بابا د ترنګزو دی ورسره په دې کې شریک وو. خبرې خو شاید چې ما ډېرې خبرې ما نه وګورې پاتې شوي وي خو که تاسو به سوال کوئ اصلاح کوئ په هغې باندې به خبرې وکړو او چونکې دلته 6 بجې چې کوم دی دغه ځي بجلي ځي تاسو پکې مشاعره هم لیکلې